یاره دا د خدای مهرباني او کرم نوازي نه ده ما وی خدای د سره ډېر خو کا الله د ډېر خیر درکړي چې په دغه ښکلي ځای کې او د حضور په خوا کې ما دا د الله مهرباني ده زه د شپې یو پروګرام د تلم تاسو ته مې ویلي بی د شپې څه کم 2 بجې زه رالم اوے شپه دا جمعې دی او یو ملګري باچا صاحب سادات تیجي هغه راته ټلیفون وکړ چې داسې مه کوه ته مې دا خو د شپې څه کم 2 بجې دي هغه زه بره کوټې ته ختلی وم دویم چت کې یقین تاسو کې چې په وړو باندې زه بره وم ماشومان هم ټولو دو ځکه 2 بجې دي چې دارنګ راغی نو مې صاحب سو خبرې کې ما ته وی زه باچا صاحب خبرې کوم مې باچا صاحب خیر خو دې کنه وی نمبر دیونه کته سمېو مې کته وی نمبر د سعودي مې بالکل د سعودي دی وی د حضور مبارک جنگ وی تاسو خوبونه کوي خو مونږه ویخیو د حضور مبارک روزه ته مخامخ ولاړې سبحان الله بس دې आवाज باندې خو مې وختو درې ده وی ناتونه دې را سره دي تقریر اورما خو ما یو رګه چې مې لوي کما بس دغه زینا هو یا سو یا سپیکر مې په ان کړی دی سبحان الله بس هم په ځان پېښې وینم چې د شپې 2 بجې وي او د بره چت سړی ختلی تاسو نه تاسو کوما او موبایل مې وخت ونیو چې ما کله تلاوت شروع کو زمانه په جیمه کې خولې به دي زه خو یو دره باندې دغه راغی چې خدای زما د بندې نه چیز आवाज د مدینه د جانان د جنگلو سره برای راس نشي نو یو خو مې دا وختنی غدرید او دوی مداو چې ما په دونه تیزه کې ناتو نه وي تلاوت مې او کدرو شری مې وي چې ټول کسان راویښ شو زنانا ماشومان کټونو کې کېناسته لاندې زموږ والد صاحب حیات ودای زموږ د والدین ټول مغفرت تاسو د مشرانو سره نصیب کی هغه ټول زموږ نه بار وروته چې داسې نه چلې د شپې 2 بجې دي نه اشتهار شوی دی غیبانه پروګرام د شپې شروع شو یله کله دې پر پروګرام د پاره خلک انتظام کوي هر سکنه دا خو بغیر انتظام پروګرام شروع شه او پروګرام د ماخام نه پسې ماسختن نه پسې دا خو د شپې 2 بجې شروع شه سناشنا خبره ده خیر چې ما یو 2 ناتونه ویرو بیان میوي او دا خلی را نه خوبې دي نو دغه دوران کې هغه ماته وی مولانا سي وی خدای دې دونه خوشاله کړي چې دا موږ دې سونه خوشاله کو بیا موبایل بند نو بیا ماشومان او کور کې زموږ مروړه وی خیر خو کنه بس مې خیر ود شي خیر او خیر وی موږ هم حیران شو چې خدای د شپې 2 بجې پروګرام شروع شو اشتهار هم پکې نه دي شوی او پروګرام دا د حضور د مینی کړي د چې کم وخت راځي کنه د شپې 2 بجې په سر په بیان کوو په صفت د پیغمبر د شپې 2 بجې بیا سر په نه کوو ها الله دې دغه محبت نه جدا نه کړي لکه مينو یې کنه دا دلته چې کوم عاشقان راځي چې په الله او په نبی مین نه چې دل ترانه شي چې دغه درد پکې وی راځي با څوک به وی راغه مولک لیټ شي والله ز په ځان اډو پیګم نه زکه لیټ شي کپی دی په نو بیا به کار ټیک وی بیا به 2 بجو ته خبره مون برابرولې خو ځان الله دې زموږ ټولو د امینه قبول کړي زما خبره دادا چې د حوض کوثر وبد الله مون ټولو لرا کی کنه لکه دړه د خلاصه ای ګلواري سرور کونین مدینه منوري جانان محمد رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویدا والاسمان نادویم اسمان تلعالما مخامخ چی دا کم اسمان خاریگی نو دا 500 کال پاسل دا بل اسمان نا بل اسمان پوری 500 کال پاسل شاعران وی مات یو شاعر وی مولانا صاحب شیر کی معراج واقعی راول ما کائنات سنگو میں کائنات ټول اللہ جام کرے ولاړو یروی ناشنا نقطه دراتوی زخو گرزم سوک یو وجه بیانی سوک بلا میں بس کون کائنات جام شویو خلق کوئی زه پہی میں جام اڑتال کو مپایا چی ولاړی جام اڑتال بھئی اللہ دا نبی دا خاطر گنے کے چی سلوا چے رفتار کئی سلت اخوا کا
غړې چې وړه په کم ځای ودرې دا غټه په کم ځای ودرې د پاغه ځای به ولاړې چې حضور مبارک لو شپه یو ده مبارک سفر کوي د یو اسمان نه بل اسمان پورې 500 کاله فاصله د بل اسمان نه بل اسمان پورې 500 کاله فاصله د بل اسمان نه بل اسمان پورې 500 کاله فاصله د بلنا او اسمانونه 3500 سال فاصله شوا بیا د 3500 سال سدرۃ المنتہا ته چې کما رفتار دی چې د و اسمانونو کما فاصله ده نو دون فاصله بیا سدرۃ المنتہا ته فاصله ده دا عقل بدیو خوشی دا عقل موتا دا نبی دا شان نا خبر نیوشی نبی لا خودے کم شان او کمال ورکڑے دی زمون من سما بازی خلق بیدا شوی نبی خود زمون استاسو پشان انسان دی میں ویز استاز ہندق کار کئی بازی کسوئیو مولانا صاحب لیو کسراغی ما حضور مبارک ولی دا پیشی سما و سر ملاقاتو شنو دا مخ مبارکی دا سی سیڑوالی کو بس اگوی دا تاک فرق دی چه سنگ سڑی وین کس جڑی شیشه چه سنگی نو سڑی و تاغا سی پک اخکاری نو دا بعض شیشه فراوالا پا ایمان دا سڑی دا مخ دا رونق بل شان خی دا صدقه ندا ناغا واکستا ورکی ار داوالا وی ولی وی والله دی که خود سڑی زاد نو یاریدم دا صدقه نا او چه بیاوی تبلا را چه بلکی نو آغی که سڑی خیست اخکاری نو شیشه پوری خبر دا دڑی شیشه یادم خان یہ لکه جواب را کې د څه شي یاد او کنه چې سړی لخیرلی دای کی بیا تذکاری کنا کی به حضور بیا به تذکاری معاملې به تتیخا او چې چا رصفاوی نو ان شاء الله زه یقین لرم د الله په ذات باندې چې دغه انسان تب بیا سرور کونین د مدینی منوری جانان امام الانبیاء محمدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیا خیست اخکاری الکا ابی حریرہ مبارک و تگوری این صفادہ چداسی و توقتا ابی حریرہ مبارک داسی زگوری وی زمان دا نبی دا مخداسیو کا انہا شمس تجری فی وجہی وی زمان دا نبی دا مخداسیو لکہ دا آئے دا نور دا ککوڑی زمان دا حضور پا دی مخ کی تیری گرا تیری بس این صفادنو بس ناشنا خبر کئی کدا چا دا لد محبت کا سد پیغمبر دا محبت پا باب بانے خیستوا نبی بہت دیر خیستخ کارشی نبی بہت دیر خیستخ کارشی او کدڑ آئینے خیر نوا دڑ آئینے خیر نوا نو حضور مبارک بہت بیا خیستہ نخکاری اجی او جبریل علیہ السلام مبارک اگا مبارک راگی جبریل علیہ السلام جو تگوری دا حضور علیہ السلام دا مخ مبارک نقش گوری سبحان اللہ مولانا نیرون رحمت اللہ علیہ مبارک ویرید و تری آفاقہا گردید اما بیسیار خوبان دید املاکن تو چیزی دیگری جبریل علیہ السلام ورتگوری دا اللہ محبوبا حضور مبارک و دیر را تگوری سچل شوی دیا وطوی دا اللہ محبوبا دیر مخونمی کتری دیر خلق می کتری یو لاغ سلیری ذر پیغمبرانو لراغلی ما دا تمام پیغمبرانو دا مخبل وشی میری دلی دی خدا اللہ محبوبا دا اللہ محبوبا دا اللہ محبوبا خستا غندی مخملا اس پوری دبل چالی دلی دی جبریل علیہ السلام شیشہ مزیدار دنو حضور مبارک ورد سبحان اللہ کو بتا سو ہے کنا کنا دغم متا پریدے تو قلب خدیر مدامن پس سوئے امزاح خزیم تاسو لم پکی صدر قومہ کنا سبحان اللہ ہوئی
زه چې تلار شم نه کسانو باندې اول ځان ته رګړیو کما تاسو خو رګړی غواړئ نه کنه اول ځان د سړی زمیدار چې کله فصل کوي کنه نو اول پټی ټریکټر راولي ویړی بیا ته نه خشي بوشي لري بیا یو شیبه پریدي داغې نه پسې بیا پکې کرونده کوي او زه خو د جمعې عاشقانو ته بس دی بس تیار پټی دی کنه بس سره زه پکې تخم ورولم او زرغونېږي خو بعد کس پکې داسې چې هغه خدای دې خیر وکړي نه زرغونېږي نو الله دې وکړي چې زرغون شي امین ووایې زه کله نه کله خو به اوبه واخلي جذب به شي که خیري الله دې ټولو له خوشبويي ورکړي هلکه که نه جذب کېدی نو بیا به راتلو ولې خو جذب کېږي که نه دلته چې څوک راځي دا ټول عاشقات دی الله یې د ټولو دا مینه قبوله کړي جبریل علیہ السلام حضور پاک مبارک ته وایي ستا دا مخ پکې لا بل شاته ښایسته دی حضور مبارک د مدینې منورې جانان ډېر ښایسته دی ښه عزیز ګلو سرور کونین مبارک د مدینې منورې جانان مبارک روان زما خبر داوا چې دغه مخ دا پروتوکولو د پاره وزیر اعلی را روان دی وزیر اعظم را روان دی چیف جسټس را روان دی د 400 د پیښور روډونه ټول بلاک کړی وی ناکبندي وی صدر صاحب را روان دی جواب را کې بلی کنا اے سنسان خاروی کنی وی الکه ولی وی پاغ لار مزه بند یار لار بندا ولی پلانی صاحب را روان دی د مدینې منورې جانان چې الله بوتلا غونډې دروازې غونډ کائنات وته الله نکبند کړیو نکبندي شوی وه غونډ کائنات غونډ نظام ورته الله جام کړی دی د مدینې منورې جانان را روان دی امام الانبیاء مبارک را روان دی پروتوکول کې وسره د الله مقرب فرشته جبرئیل امین علیہ السلام روان دی های 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 سناشنا خبره ده په ایمان درته وایم چې سړی حیران دریان شي د حضور مبارک دی شان ته تمام کائنات الله درولو نبی مبارک په یو شپه کې واسمانونه بیا سدرة المنتهى بیا چکندی لا مکان بیا شبرین بیا لاهوت بیا ملکوت بیا جبروت بیا ناسوت بیا جنتونه بیا دوزخونه دا الله سره اتل زره خبره او چې محبوبي کریم واپس راغی نو د سل مثال بس ګړې چې پکنځه ولاړه وا او بو ولاړه روانه شپه ولاړه وا روانه کائنات ولاړو روان شو د ام حنی د کور زنجیر شنګیدا چې نبی تلا چې واپس راغی ولاړو چې نبی راغی واپس زنجیر شنګیدا د داسې نبی نه قربان شما غون کائنات ته خدای جام کړي خدای کولی شي کني شي الله په دې قادر دی کنه دغه د اخلاص आवाज را نه الله په دې قادر دی کنه دی الله په دې قادر دی او بیا د نبی مبارک د پاره د چا د مخې چې دا دنیا ما په ها پیدا کړی دا